د ورور سوال کړی دی چې یو کس وي زما د پلار سره کینی پاسی او هغه زما د پلار ته دا خبره کړې ده چې ته چا نظره کړې نو بیا ورله څه کاڼې راوړه وي دا کاڼې ځان سره جیب کې ګرځوه نو د بد نظر نه به بچي څه وخت بعد ویله یو پاڼه راوړه چې په هغې څه ګډوډ څه لیکلي دي چې موږ پرې پوه هم نه شو وایي چې دا تعویز دی او دا استعمالوه نو د بد نظر نه او د جادو د هر څه نه به بچي اوس موږ وایي دغه پاڼه که ختمول غواړو د تعویز لرې کول غواړو نو په څه طریقه به ختموو الجواب اولنی خبره دا ده چې نظر لګېده حق دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره ذکر کړې ده چې نظر لګېده دا حق دی بلکې نظر اوښ پتیلې ته رسوي او انسان قبر ته رسوي او دا د الله په اذن سره لګي و داسې کسان به هم ویني چې هغه نظره نه شي معنی دی چې الله نه دي غوښتلي او داسې به ویني چې هغه نظره شي بس د الله غوښتلي نو بیا د دې د بچ کېدو لار هغه دا شرعي دمونه دي نبوي اذکار نبوي دعاګانې دا تعویزونه مویزونه به نه استعمالوي او نه به د کوډګرو او جادوګرو خواله ځي نو دویمه خبره دا یاده کړئ کاڼي او تعویزونه استعمالول د دې دپاره چې د نظر نه حفاظت وشي د بد نظر نه او دغه شان د جادو نه دا حرام دي د دې نه شریعت منع کړی دی او دې کې راته یو خوندور حدیث ویم دا مخکې موږ څو پیرې بیان کړی دی د عقبه ابن عامر رضی الله عنه روایت دی امام احمد راوړی دی او سندن ښه صحیح حدیث دی وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې څه کسان رالو او هغوی بیعت کوو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره لس کسان لس فبایع 9 وامسک عن واحد نو د 9 سره بیعت وکړو او د دې یو سره یې ونه کړو فقالوا یا رسول الله بایعت 9 وترکت هذا خلکو یې د الله پیغمبره د 9 سره دې بیعت وکړو د یو دې پرېښه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي ان علیه تمیمه د ده په غاړه کې تعویز پروت دی ځکه ورسره بیعت نه کړو نو هغه بیا لاس وردن نه کړو هغه تعویز یې پرېږدو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورسره بیعت وکړو او بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وایي من علق تمیمة فقد اشرک چا چې تعویز په غاړه کړو د شرک وکړو او امام احمد یو حدیث راوړی دا هم د عقبه بن عامر نه دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم من تعلق تمیمة فلا اتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له او دا ودعه دا په عربي کې کاڼو ته وایي واړه واړه کاڼي چې د دریاب نه راویستې کېږي او خلک یې استعمالوي دې دپاره چې د بد نظر نه بچي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې څوک دا کاڼي استعمالوي الله دې هغه په خپل مقصد کې نه کامیابوي نو دا د شرک په زمره کې راځي اوس که څوک دا وایي چې تعویز کې قرآني او اذکار او دعاګانې نو بیا حرام په زمره کې راځي ځکه چې قرآن دې دپاره نه چې ته غاړې ته اچي ویجي ته دا نه مني چې دې کې شفا ده موږ دا منو چې دې کې شفا ده خو هغه شفا ته داسې میلاوېږي چې ته تلاوت وکړې ته پرې ځان دم کړي خو دغه طریقه خو شریعت نه ده ښودلې ته غاړې ته واچو اوس ته د ډاکټر خواله ورشي او شربت ته ترې ټوخي ولیکي چې دې سره به د الله ښه کړي او تا هغه بوتل غاړې ته اچولی ګرځوي او غلطه طریقه ده استعمال یې کړه نو قرآن کې شفا شتي خو په ویلو سره سړي ته میلاوېږي شفا په دم اچولو سره شفا میلاوېږي تعویزونه جوړولو لپاره قرآن دی او هر چې دغه دي دا اوتې بوتې چې پکې لیکلي نو دغه خو حرام او د شرک په زمره کې هم راتلی شي چې کله پکې شرکي الفاظ د بعضو نه موږ کولو کړي دي درېیم دي نو یا بدوح یا کدوح دی پکې لیکلي یا فرعون ته پکې آواز کړی او یا حامان او یا قارون دا اوس په شرک دی بعضو پکې پیغمبر ته آواز کړی بعضو بل یو نیک سړي نوم پکې لیکلی
او اکثر په کې څه لیکلي څوک پې نه پوهېږي بلکې هغه په خپل هم نه پوهېږي څوک یې چې لیکي هغه په خپل هم نه پوهېږي او زمونږ یو خپل قصه کوله وی پخوانۍ قصه ده کس مشر وی زمونږ میخه و هغه نه ودرېده نو وی ډېر څه علاج او کوشش وکړو خو هغې میخ وي چې زه به ونه درېږم نو زما هغه مور ماته وایي چې ته لاړ شي دغه فلاني صاحب صاحب پسې او تعویز ترې راوړه وی ما وخندل چې دا تعویزونه مویزونه نشته وي ما ته وایي چې راوړه ستا په کې څه کار دی وی بیا مې سوچ وکړو چې روپۍ راکوي نو دغه روپۍ خو ځان له استعمال کوم که ما چې صحیح شو وی روپۍ راکړه چې دا به هغه له ورکړه ورته وایي چې تعویز ولیکې میخه نه ودرېږي وی زه لاړم بس پاڼه مې راواغېستې پای کې مې کرغېلیز وویستې او بیا مې هغه فیوزي کې په کپړه کې بند کړو ښکلی بخۍ مې کړو را مې وړه چې تعویز صاحب اکثر مې کړی هغې چې هغه میخې ته ور واچوه میخه ودرېده وی ما ته وایي چې ګستاخه ودرېده ته وایي چې د صابق صاحب تعویز کار نه کوي کار یې وکړو که نه نو بیا ورته مې وویل چې دا خو ما لیکلی د هغه صابق صاحب نه دی دا خو کور کې دننه ځان له صابق صاحب ناست دی نو دا خلک دې خبر هم نه دي چې څه به کېدي او څه نه دي او د الله امتحاني لکه الله یې ښه په فتنه کې ور واچوي چې دوی یو کار دپاره ورغلي الله ول هغه کار څه کړي هغه ول وکړي نو ښه یې په فتنه کې ور واچوي او ښه په امتحان راشي نو اکثرونه دغه تعویز یې چې لیکلی هغه په خپل هم نه یې پوه چې دې کې دننه څه دي ضرور وایي چې اوس دغه به څنګه ختموو تعویز ختمولو طریقه دا ده چې پرې کړه که غوټې پکې کولاوې که لکه اکثر دا کوټګر جادوګر دوی څه ورکوي دوی غوټې ورکوي دا غوټې موټې به ته کولاو کې په قینچۍ یې پرې که وړکې که یې وشلو یې ویسېږه چې هر څه ورسره کوي او مه هېرېږه الله باندې ښه مضبوط یقین ساته او موحد نه هېرېږي دې ځای کې او دا ګورې داسې آسان کارونه نه دی ګورې چې بعض زموږ خبر یو غټې غټې خبرې به کوي خو چې تعویز اوس ته چا د غاړې نه لرې کړي نو په خپله هم لاسونه رپېږي چې داسې نه چې څه نقصان رانه کړي نو پوه شي چې توحید خالص نه دی دلته چې د لاس ورپېږي نو توحید خالص نه صرف د خولې خبره وه ستا لاس ولې ورپېږي ته خو دا وایي زموږ په الله یقین دی او چې څه کوي الله کوي نو دلته ولې ستا لاس رپېږي دلته څه کېږي یو کس یو ورځ ما سره ملاو شو په یو ځای کې نو د هغه په دې غاړه کې تعویز پروت نو ما پوک میداني شته وایي ستا دا مسله ما مخکې مې اورېدلې وه ښه مطمئن کړم نو ما دا لرې کړه ویرېږم ما ته وي د لرې کولو مې څو څو پېرې کوشش کړی خو ویرېږم خو هغه ته بیا هم ګناه نه وځکه چې نه د دې جاپونې چې راوځي نو دا کیسې به کړي نو ما ته را دې خوښ چې را دې خوښ ما دغه سره تار وشله داسې دا تعویز مې راواخېستو ما زه به پروګرامات ولاړ یم ته هم پروګرامات ولاړ هېڅوک نشته مه هېرېږه هر څه د الله په لاس کې تعویز هم ته څه هېڅ پکې نشته نو بیا به دا تپوسونه شروع شي اوس دې سره څه وکړو او دا څه که دې سره څه وکړو کولاوې که او دغه کاغذ راواله که دغه یې پکې لیکلي دا منتر یې ګزارې کړي ویشله وګزارې قرآني ایتونه پکې ویسېږه یا اسې ایتونه دي اذکار دي چې څه محظور پکې نه وي دغه کېدی هېڅ خبره